بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو او قدرمنو د څېړنې مینوالو او زده کړیالانو، په ښوونیز مدیریت کې د څېړنې تګلارې ښوونیزې کڅوړې ته ښه راغلاست. که چیرې چا لومړۍ برخه نه وي لیدلې، هیله ده چې هغه تر پایه وګوري ترڅو په راتلونکي کې له کومې ستونزې سره مخ نه اوسي. قدرمنو، افغان سپوږمیزې شپې چینل تاسو ته ګام په ګام څېړنه درپېژني. هره شیبه او هره ثانیه یې له ارزښت څخه ډکه ده. نن موږ او تاسو عملاً ګام په ګام د څېړنې پړاوونه پیلوو. وخت نه ضایع کوو او وړاندې ځو. خو مخکې له هغې چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ او زنګوله مو له هیرونه وځي ترڅو په وخت او زمان سره له نوې ویډیو څخه باخبره شئ. د څېړنې علمي پړاوونو کې لومړۍ مرحله د پوښتنې رامنځته کېدل دي. د څېړونکي په ذهن کې پوښتنه رامنځته کیږي. دغه پوښتنه کېدای شي د څېړونکي له پلټنې، ذهني فشار، ټولنیزې ستونزې، مطالعې او یا نورو برخو ورته رامخته شوي اوسي. لکه په ښوونځیو کې د زده کوونکو لانجې، شخړې او یا ډېری مهال مو تر غوږ شوي یا مو په خپلو سترګو لیدلي چې د کابل ښار یا ځینو نورو ولایاتو په ښوونځیو کې زده کوونکي پورته شوي او ښوونکی یا زده کوونکی ډبول شوی خو لا پر ځای پرېږده چې په چاقوګانو باندې هم ښوونکی د زده کوونکو له لورې وهل شوی. د څېړونکي په ذهن کې دا پوښتنه رامنځته کیږي: څنګه داسې یو چاپېریال چې د ښوونې او روزنې ټاټوبی دی، داسې یو کار یا کارونه پکې ترسره کیږي چې د کېدو هیله او آرزو یې په ذهن کې نه لري. د څېړونکي ذهن کې بېلابېلې پوښتنې لکه ولې زده کوونکي انحرافي کړنو ته مخه کړي، یا د انحرافي کړنو اړیکه بله څه سره وي، آیا د ښوونځي چاپېریال د دې لامل ګرځي ترڅو هغه انحرافي کړنو ته وهڅوي، او که تر هغې هم مهمه د ښوونځي سازماني یا اداري فضا د دې لامل ګرځي ترڅو زده کوونکي انحراف ته مخه کړي. هغه د دې پوښتنې د ځواب کولو لپاره د څېړنې قالب ته ځان چمتو کوي. د همدې لپاره د څېړنې دوهم پړاو ته ځان رسوي، خپله پوښتنه په مسله تبدیلوي ترڅو راتلونکي ګامونو ته یې لاره هواره کړي. په دې پړاو کې څېړونکی باید خپله د څېړنې مسله د خپلې پوښتنې یا پوښتنو چې مخکې د هغه په ذهن کې دي یا رامنځته شوي د څېړنې سکالو یا موضوع باندې اړوي. د دې لپاره چې سکالو یا موضوع یې ښه روښانه کړي وي ترڅو یې لوستونکی په اړه ښه وپوهېږي، ځینې ټکي باید له ځانه سره نوټ کړي. ایا دا څېړنه چې غواړم ترسره یې کړم زما د وړتیا او د تجربې سره په ټول پوره ده؟ ځکه ځینې سازمانونه یا ادارې دي چې د څېړنې د ترسره کولو لپاره پانګونه کوي، داسې نه چې د یو اندازه شخصي منافعو د ترلاسه کولو لپاره لاسونه بډ وهي او ځان ته شتمني پرې جوړه کړي. که چاړه د سرو شي نو په خېټه دې نه منډي. سکالو باید څرګنده او له شک څخه پاکه وي، د څېړونکي د وس مطابق وي، محدوده وي، ډیره پراخه نه وي، او تر ټولو مهمه خبره دا چې تکراري نه وي او ځواب یې معلوم نه اوسي. ځکه له څېړنې څخه موخه د مبهمو ځایونو معلومول دي، نه دا چې تش په نامه څېړنه وي او معلومه موضوع باندې څېړنه روانه کړې وي. ای وروره، دې ته د څېړنې نوم مه ورکوه، هغه لاره چې روان یې ترکستان ته ځي. څېړنه د نورو لپاره ترسره کیږي ترڅو د ټولنې ستونزې پرې هوارې او د حل لاره ورته په ګوته شي. د دې لپاره چې ډاډمن شو ترڅو په دې وپوهیږو څېړونکي د سکالو د وړاندې کولو په لړ کې دغه ټکي په نظر کې نیولي دي او که نه، ترڅو وکولای شو څېړونکي سره مرسته وکړو چې موضوع ښه وړاندې کړي، نو باید وګورو چې په سکالو کې متغیرونه او تر مطالعې لاندې ازمویل کیدونکي شیان څرګند دي او که هسې زموږ وخت ضایع کوي. آیا ځای یې پکې مشخصه کړی دی ترڅو ټولو ته په ډاګه شي چې څه شی او چیرې ترسره کیږي. او تر ټولو اړینه خبره بیا پکې د ترسره کولو وخت او مهال یې دی چې په سکالو کې باید څرګند شوی وي. لکه څرنګه چې مو پورته یادونه وکړه، څېړونکی خپله پوښتنه په مسله اړوي، موضوع ترې جوړوي او باید ټول پورتني ټکي هم په نظر کې ونیول شي ترڅو د څېړنې قالب ته یې جوړ کړي. د دې لپاره موضوع داسې ټاکو چې په کال 1402 لږدیز لمریز کې ځای یې مشخصوو، د کابل ښار اړوند سیمه یې مشخصوو، د 5مې ښوونیزې حوزې. په دې 5مه ښوونیزه حوزو کې څه شی؟ په منځنیو ښوونځیو کې لا موضوع روښانه کوو، ښوونځي سازماني فضا، او اوس یې بل متغیر ذکر کوو. په څه شي کې؟ نویو ځوانانو زده کوونکو انحرافي کړنو کې څه شی؟ اړیکې. ځای یې ورته معلوموو ترڅو مو هم ښه روښانه او هم موضوع محدوده کړې وي. د محمد اسماعیل حسنزي لیسه کې اوس د دې لپاره چې لا موضوع روښانه شوي اوسي، ځکه هلته مونږ په اسماعیل حسنزي لیسې کې 3 دورې لرو. لومړنۍ، منځنۍ لیسه بیا ساحه ډېره
زیاته پراخه ده. مونږ ټوله ساحه نشو کور کولای یا ټوله ساحه زمونږ د تحقیق په موضوع کې هم دخیله نه ده. نو اوس دوره مشخصوو. کومه دوره؟ لکه څنګه مو چې په عنوان کې ذکر کړي دي، نوي ځوانان زمونږ تر مطالعې لاندې دي. نو دلته نوي ځوانان په منځنۍ دوره کې تر سترګو کېږي، نو ځکه یې موږ هم منځنۍ دوره ټاکو. څومره چې د څېړنې ساحه پراخیږي، مسارفات او نور د وخت او مهال لخوا هم د کمښت سره مخامخ کېږو، ځکه څېړنه که هر څومره ساده شي بیا هم مصرف او پانګونې ته اړتیا لري. که چیرې راشو یوازې د پوښتنلیکونو چاپ او شمېر ته یې حساب وکړو، نو هم یو اندازه پانګه ده چې مصرفېږي. د څېړنې د موضوع ټاکل داسې دي لکه یو چاته چې د خپل د کور ادرس ورکوي، نو هر څومره چې کره ووسو په همغه اندازه به میلمه چې اوس لوستونکی دی په تکلیف نه وي. دا خو هر څه وشو، را به شو دې ته چې څېړونکي خو د ځان لپاره موضوع وټاکله. دا موضوع ټاکنه خو ځینې شرایط هم لري. اوس څېړونکی باید په دې ټکو ځان خبر کړي چې آیا دې شرایطو ته غاړه ایښودلی شي، آیا د ترسره کولو وړتیا یې لرم. څېړونکی باید له ځانه څخه پوښتنه وکړي، ماهره انساني قوت، مناسبه مالي سرچینې او مناسبه امکانات، تر څو ټاکلې موضوع په ټاکلي وخت کې ترسره شي. پلټنه کوي چې آیا دا موضوع خو تکراري نه ده. اخلاقي ملاحظات یې باید په نظر کې ولري. او بیا راګرځي مسله دې ته چې آیا څېړونکی دومره پوهه او د ترسره کولو مهارت یې لري، او که هسې لاپې د غوړو وهي او آخر کې هم په سړي خالي کورت خوري. د څېړنې په درېیم پړاو به په خیر په راتلونکي کې خبرې اترې ولرو. خو مخکې تر هغې به تاسو ته د کمي څېړنې د عنوان یا سرلیک د ټاکنې په اړه ځینې مهم ټکي وړاندې شي. افغان سپوږمیزې شپې چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګوله مو له هیره ونه وځي، تر څو له بلې په زړه پورې ویډیو څخه خبر شئ. خپل اندونه او پوښتنې مو د کومنټونو په ځولۍ کې ځای پر ځای کړئ. وخت او مهال سره به تاسو ته ځواب درکول کیږي. ښې شېبې ولرئ. الله مو مل شه.